الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. د میم ساکن د احکامنا بعد اوس موږ نون بیانوو. نون په دوه قسمه ده، یو نون ساکن ده بل نون مشدد ده. د نون مشدد د پاره دا قاعده ده چې کلم نون مشدد اومندل شي کو په دې معنی دا تشدید ادغامی وي او کو وضعی وي، په دې نون کې وا غنه زمانی کې او دې ته په دې حالت کې حرف غنه وایي چې کله دا مشدد وي. اوس دا غنه خلق کوي خو په نون مشدد کې د غنې په حالاتو کې احتیاط پکار دی چې په ځینو غلطیانو کې خلق واقع نشي. په نون مشدد کې یو دا خبره یا ساتل پکار دی چې کله نون مشدد د خپل مخرج نه ادا کیږي نو د دې د مخرج اصلي د نون سره یو مضبوط تعلق دی. ان کوم چې د نون مخرج دی داغه سره یو مضبوط تعلق د دانه چې ټول پټولا د خیشوم نه دا څنګه ده، په خلاف د نون مخفات چې د نون مخفات تعلق د خپل مخرج اصلي سره ضعیف دی چې هغه نون دی، طرف اللسان چې کوم مخرج بیان شوی. بیا په نون کې کمی غلطیانې پیدا کیږي. په نون مشدد کې نو په نون مشدد کې یو غلطی داسې پیدا کیږي چې ځینې خلک د نون مشدد د ادا کولو نه مخکې اول خیشوم ته आवाज بوزي او بیا وروسته جواب د نون په مخرج کې لګوي چې دا یوه غلطي ده. لکه مثلا ان ده نو دا داسې کوي ان جبایانې وروسته لګوي، دا یوه غلطي. دویمه غلطي چې په نون مشدد کې پیدا کیږي هغه دا ده چې د نون د ادا کولو نه مخکې اول د یو حرف مده आवाज پیدا شي چې دا کله خلک په میم کې پیدا کوي کله په نون کې پیدا کوي. لکه انما وای نو داسې انما، اما وای نو اما، چې دا بیا تاسې د ځینو جهلا امامانو نه واورئ. دریم قسم ته غلطي چې په نون مشدد کې پیدا کی هغه دا ده چې کله کله خلق د غنه ډکه کوي. لکه ان دې نو دا وایي ان ثم، نو غنه کې ترقیق دی او غنه ډکه چې کومه غنه مفخمه ورته وایي چې کله د نون مخفات نه بعد مصالحه حروفونه کم یو حرف راشي 15 حروف دي په هغه کې سوا د غین او خانه دغه 15. نو دا خبره یا ساتئ چې په نون مشدد کې جبا په خپل مخرج کې کلک لګول او د هغه نه بعد چې دی نو بیا پوزې ته आवाज نقل کول. ورسه دا خبره یاد ساته چې نون کې غنه اصل په خلاف د میم، لکه څرنګه چې د نون مخفات غنه اصل د میم مخفات نه، نه دغه رنګه د نون غنه اصل د میم نه. څنګه؟ ځکه چې دا نون چې دی دا په مخرج کې خیشوم ته نږدې دی او میم خو بیا لږ بهر دی. دا یوه خبره شو. بله خبره د نون مشدد موقوف ده چې کله یو نون مشددي په دې کې خلک کمې غلطیانې کوي. لکه مثلا جان دا دی نو په دې کې وا چې قلقله ده نه ونه شي چې داسې وي چې جان دا نه وه پکې نه کې. بل په مشدد موقوف کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې دا تشدید ختم نشي. داسې ونه ویلی شي چې جان جان صحیح ده، بلکې جان وقف بالتشدید ته وایي.
په وقف کې به تشدید باقی حرکت به حذف کیږي. بل عام نون چاغه مشدد خونه ده یو متحرک نون ده خو تا په وقف کې بدل کې کومه غلطي پیدا کیږي. یو دغه نون چې وقف شوی دا د تشدید نه خالص اتل پکار دي ځکه چې شته په نه ده. لکه مثلا یوم الدین نو دلته ونه چې یوم الدین یوم الدین دا څه ونه تنبه. یو بل غلطي په دینون کې څه پیدا کی چې کله کله خلق د دینون په ادا کولو کې معمولی غونډه کې جبه اس ورولي خود څه وخت چې आवाज او خیشوم تلاړم نشي لکه چې دا جبه ولګي لک ټک باور کې لک دغه باور کې چې د دې आवाज خیشوم ته وخیږي دا څنګه چې اسمړه جبه ورولي لکه مثلا نه خلک داسې وي یوم الدین نو تاسو نن आवाज اورئ نه دا بداسه چې یوم الدین چې خیشوم معنی هغه اثر ظاهر شي چې غنه زمانه غنه انی دا نو دا یو څو قسم ته غلطین وی چې په نون مشدد کې پیدا کیږي چې د ځان ساتل دا لازم دي او د دې بار بار ادا کول پکار دي او ځان ته متوجه کېدل پکار دي او نور ملګرو ته چې کله تلاوتونه کوي چې په دې کې کوم غلطیانه کې واقع کیږي نو کله کله د دې تشدید د وجنه لحن جلی واقع کیږي لکه د ساکن دی تا مشدد کنو بهم جلی شو او کو مشدد دی تا مخفف کنو بهم جلی شو او کو حرکت دی په حرکت پیدا کړو دا هم غلط شو. دومره یادول د دې نه بعد ان شاء الله مخکې تللی بالله التوفیق.